بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو څنګه تاسو ته ښکاري چې دا زما سره یو LED بلب موجود دی چې دې ته لایټ ایمیټینګ ډایوډ وایي. دا زموږ سره یو لایټ ایمیټینګ ډایوډ دی، دا LED بلب دی. راځو او د دې د مرمت کولو چل تاسو ته ښیم، مطلب د دې د ټیکولو طریقه تاسو ته ښیم. په دې باندې الریډي ما یو ویډیو جوړه کړې ده، بلکې SMD او مختلف داسې ویډیوګانې نور بلبونه چې کوم دي 2-3 ویډیوګانې زما شته هم. خو نن راځو او مطلب هغه چې کوم دی زړې خبرې وي، نن راځو په نوي شکل کې تاسو څه کومه پوهه کوم. ګورئ دا بلبونه چې دي دا په 2 طریقو باندې ټیک کیږي، بلکې که زه دا ووایم چې په 5 طریقو ټیک کیږي نو هم دا غلطه نه وي. راځو اول تاسو لسکو معلومات درکو. ګورئ تاسو چې هر بلب ټیک کوئ، اول تاسو لسه ضروري دي، تاسو له داغې پیژندل ضروري دي، اول تاسو له پاغې باندې ځان پوهه کول ضروري دي. ګورئ تاسو ته چې زه وایم کنه چې تاسو هر څه شی ریپیر کوئ او ټیک کوئ کنه، نو په هغې باندې به تاسو څه کوئ، په دې باندې ځان پوهه کوئ چې دا څنګه جوړ دی او په څه حساب باندې جوړ دی او دا څنګه کار کوي. دغه شانتې زموږ سره دا LED بلب هم دی، دا په 2 طریقو باندې جوړیږي. ګورئ دې خو ګورئ دا زه تاسو ته کولاوم، دا په چې پخوا راتله که نه دا شی نه دی، دا پاس دا اوس د پلسټک دی، دا به دغه راتله، دا به دغه راتله، دا څه ورته وایي د شیشې به راتله چې دا به پرېوته ماتېده، نو هغوی داسې کار وکړه چې دی پسې پلاستیکي جوړ کړو چې دا ماتېږي نه. ګورئ دې خو ګورئ تاسو دې خو ګورئ دا زموږ سره دا زموږ سره یو لینز دی، دې ته لینز وایي. په دې بلبونو کې څه لګېدلي، یو پکې دا شاته کوپړۍ، یو پکې دا کور دی مین، او یو پکې دا دا پکې پاس کوپړۍ ده، او یو پکې دا پین دی. په دې کې 2 قسمه راځي. ګورئ ورته وګورئ، یو پکې زموږ سره دا پین والا راځي او یو پکې دا چوړو والا راځي. دا خو زموږ سره د بلبونو قسمونه شوه که نه. خواص پر راشو. ګورئ یو ته ډایرکټ وای او یو ته څه وای ډرایور سرکټ والا وای. زموږ سره چې کوم ډرایور سرکټ والی دی خو ګورئ دا ډرایور سرکټ وال دی. په دې کې که تاسو وګورئ که نه نو په دې کې داسې د ساده لینز لګېدلی او دننه پکې تاسو دا تارونه ښکاري، دننه په دې کې یو ډرایور سرکټ لګېدلی. زه هغه ډرایور سرکټ راخلم او تاسو ته یې ښیم. ښه لکه دا به وګورئ دا دی زموږ سره دا ډرایور سرکټ دی، دا څه دي لکه مطلب په اسانو الفاظو کې درته ووایم چې دا سرکټ دی. نو د دې نه شاته نه دی، شاته په دې ځای کې په دې بیس کې دلته په دې کې شاته سرکټ لګېدلی، لکه زه تاسو ته رالیرې کوم. ګورئ ورته هغلته تاسو وګورئ په هغې کې څه شی دی سرکټ پکې لګېدلی دی، لکه دننه پکې سرکټ دی او د هغې نه تارونه راغلي دې لینز ته لګېدلي دي. نو دا خو زموږ سره یو قسم بلب شو که نه، چې دې ته به څه وایو سرکټ والا بلب وایو. او بل درته راخلمه دی خو ګورئ دا زموږ سره یو پین والا دی، دا بلب LED. نو دی خو ګورئ دی خو تاسو ته ښکاري په دې کې دا کپسټر دی او دا کویل دی او دا IC شانته کې لکه رزسټنس دی او دا PF دی او دا رزسټنس دی که نه. نو که دې شیزونو ته تاسو وګورئ دا زموږ سره څه دی، دا زموږ سره غټ دی، لکه مطلب دا کپسټر دا سیسټم چې دی د دې دا سرکټ په دې کې جوړ دی، نو دې ته وایي ډایرکټ سرکټ والا. دا صحیح په دې کې دام نشته چې ته پلس ورکې ماینس ورکې، دلته تاسو ته ښکاري لیکلي N او دلته لیکلي L. نو دا سری 2 تارونه یو د دې نه راوالي دا دې تاسو ته ښکاري، یو دې ځای کې او بل دې ځای کې، په دې کې تارونه دي سره وزیم. په دې باندې الریډي ما ویډیو جوړه کړې دی خو ګورئ، خو بیا به درته پیم را جوړه کړم زه. دی خو ګورئ یو دا دی او بل دا دی، په دې کې تارونه سري دي سره وزي، به دغه تارونه راولي او په دې کې ورکوي، یو په دې کې یو په دې کې، بس بلب څه شو تیار شو. دغه ډایرکټ دی، دغه ډېر اسان دی. خو زموږ سره دا ډرایور سرکټ والا دي. ګورئ چې دا بلبونه کله خراب شي دا ډرایور سرکټ والا که نه، نو دا به تو څنګه ټیک کړې. نو راځو اول څه کوو، دا بندو لکه مونږ به دا کنسیډر کوو چې دا خراب بلب دی، په رښتیا هم خراب دی، خو لکه مونږ تاسو ته ښایو که نه دا ما داسې ورکړو په هولډر کې. او راځو نو ګوره تاسو ته ښیم. ښه دې خوا ګورئ زه به اوس تار راوالم او په دې پسې به یې څه کړم اټیچ کړم. تاسو چې دی که تاسو سره به سیریز بورډ نه وي، زما سره سیریز بورډ دی. دې خو ګورئ دې ته به خیال کوئ چې تاسو که د تار په دې پسې اټیچ کوئ که نه داسې به یې د یو بل نه جدا کوئ، چې مطلب دا دی داسې دا پوینټونه زموږ سره د یو بل سره لګي نه، په صحیح طریقه به کار کوئ. چې کله دا کار کوئ په کټ کې ورته کښېنئ یا ورته د لرګي په میز کښېنئ او خپې سره چې خپې مو اوچتې وي، مطلب دا دی چې په اوسپنه په څه باندې نه وي پرتې، د ځمکې سره اړت شوي نه وي. کله چې ستاسو د ځمکې سره خپې وي که نه تاسو دې له ګوتې وروړئ یا مطلب په دې کې کار کوئ نو تاسو ته الکتریک شاک لګېدی شي. ګورئ ما سوچ ورکړو تاسو ته ښکاري بلب چې دا د سره ونه لګېدو، دا ولې دا زموږ سره خراب دی. نو راځو چې په دې کې څه مسله ده دا تاسو ته ښایو. نو دا زه د دې نه رالیرې کوم سمپل. ګورئ ورته ښه دا مې ترې رالیرې کړو
تا ته به اوس څنګه پته لګي چې د دې لینس خراب دی او که دا شاته ډرایور سرکټ خراب دی، دننه چې کوم سرکټ دی هغه خراب دی. نو د دې دپاره ما سمپل دا یو دغه جوړ کړی، تاسو ته ښکاري دا زما دپاره د دې دپاره یو چیک میټر دی. خو تاسو دا څنګه جوړولی شئ؟ په دې باندې به درته زه ویډیو را جوړه کړم. خو ګورئ تاسو به چې دا جوړوئ که نه اسانه خبره دی. دا زموږ سرسري دلته لیکلي دي ال او دلته لیکلي ان. دا د بجلی تارونه دی، په دې پسې به 2 تارونه وتړئ او دلته یو پازیټیو یې پلس او ماینس دی. نو دغه ډرایور سرکټ به ورته خیر دی. د دې دا پلس پر راوالی په دې پسې به ونیسئ او دا په دې پلس پسې به ونیسئ او دا ماینس پر راوالی په دې ماینس پسې به ونیسئ. پوه شوئ؟ او دا تارونه چې دي دا به په بجلی کې ورکړي. نو تا ته به د لینس پته ولګي چې دا خراب دی او که ټیک دی. خو مونږ چې دی زموږ سره خو دا ټسټر دی، مونږ هم په دغه طریقه جوړ کړی دی. ګورئ ورته دا چې دی دا یو سوچ طرف دی او دا چې دی دا تارونه دي، پلس او ماینس والا سیټ دی دا، او دا ال او ان والا سیټ دی. او دی خو ګورئ دا چې دی دا پکې زموږ سره دغه شان سرکټ دی، دا کوم ال ای ډي سرکټ چې تاسو ته ما راواغستو. نو زه سوچ ورکوم، تاسو ګورئ ښه زه راځم او تاسو ته دا چیک کوم. نو ګورئ چې کله دا تاسو چیک کوئ که نه، دلته به تاسو پلس او ماینس ته وګورئ. دلته زه دې پلس او ماینس ته ګورم، تاسو خیال کوئ ښه. خو څنګه چې تاسو ته ما ووایي چې په لرګي یا په تخته به ورته کښېنئ چې څه وکړي تاسو ته الکتریک شاک نه لګي. نو دې خو وګورئ دا زموږ سره څه کوي، دا نه لګي. نو د دې مطلب څه دی چې زموږ سره دا لینس سره خراب دی. نو چې کله دا لینس خراب وي د هغې د ټیکولو طریقه هم زه تاسو ته ښیم. د ټولو نه غوره طریقه خو دا ده چې تاسو بازار ته لاړ شئ. دا لینس چې دی په 30-40 روپۍ باندې خرڅېږي، دا تاسو راوالی او بدل کوئ ورته. خو که ستاسو مطلب تاسو ارجنټ کار کوئ او مطلب وایي چې دا بلب ټیک کو، نو دې خوا ګورئ. اولنۍ د ټولو نه لومړۍ خبره دا ده چې تاسو به دې ته د سترګو په نظر باندې وګورئ. تاسو ته ښکاري چې په دې ځای کې یو ټاکی دی، تاسو ته ښکاري دا سره زموږ سره دا لینس سوځېدلی او دا هم یو ټاکی دی. نو زموږ سره دا لینس هم سوځېدلی، دا دواړه څه شوي دي، دا سوځېدلي دي. نو موږ به څه وکړو، دا به تې لرې کړو. ګورئ ورته دا دې زه لرې کوم. ګورئ ورته ښه نو ګورئ د دې اسانه طریقه څه ده؟ د دې اسانه طریقه دا ده چې تاسو راشئ او په دې باندې څه وکئ، سولډینګ وکئ. که ستاسو سره کاویه نه وي، بغیر د کاویې نه هم دا ټیک کېږي. په هغې باندې به درته هم زه ویډیو را جوړه کړم. خو دې خو وګورئ اسانه طریقه څه ده، راشئ او په دې باندې څه وکئ، سولډینګ وکئ. خو دا طریقه چې ده دا ټیک نه ده. هغه څنګه؟ ګورئ زموږ سره چې دا یو لینس جوړي که نه، د دې خپل الټیج د هغې په برابر باندې دا جوړي. چې کله ته په دې باندې ټانکه وکړي نو دا زموږ سره څه شي، زموږ سره د دې هغه الټیج چې کومه دی هغه ضایع کېږي. نو دا په دې باندې د الټیج څه شي، په دې نورو لینزونو داسې یوه شي. لکه مطلب دا دی چې ته په پټي باندې اوبه سیوا ورپرېږدې، خیال یې د یو نیم پټي اوبه چې دي هغه ته په یو پټي ورپرېږدې، یا د 2 پټو اوبه هغه ته په یو پټي ورپرېږدې. نو څه چل به وي، پولي مولي به درله وړي که نه. نو دا همغه شان چل کوي. که ورځ کار یې وکړو، که ګنټه کار یې وکړو، که هفته کار یې وکړو، که میاشت، بس غل کالتوس دی چې کله وډزېدو. نو راځو په دې باندې به مونږ څه کوو، په دې ځګونو باندې به مونږ رزسټنس لګوو. په دې باندې څه وکړو، رزسټنس. په دې باندې یو ډایوډ هم تاسو لګولی شئ چې ریورس بایس چې کومه دی، ریورس بایس هغه زموږ سره الټیج چې دی هغه کرنټ یا دغه زموږ سره نه تېرېږي. په دې باندې به هم ویډیو را جوړه کړم. خو اوس راځو فلحال څه کوو، په دې باندې یو رزسټنس لګوو. نو په دې باندې تاسو والې د 10 اوهم نه والې او د 27 اوهم 100 اوهم پر رزسټنس لګولی شئ. په دې باندې زه څه کوم، 10 اوهم په دې لګوم او 10 هم په دې لګوم. تاسو ته ښیم ښه. نو ملګرو رالو او دا زموږ سره یو 10 اوهم رزسټنس دی. تاسو ته ښکاري تاسو د دې نه ویلیو څه کوئ، ویلیو اخیستی شئ چې زموږ سره اولنی سره براون دی او دا بل چې کومه دی بیا بلیک دی او بیا چې دا بل دی دغه ګولډ دی. نو په دې طریقه باندې تاسو څه کولی شئ، د دې کلر کوډ معلومولی شئ. او په رزسټنس باندې هم تاسو څه کولی شئ، دا په میټر باندې دا رزسټنس چې کولی شئ چې دې څنګه ویلیو ده. خو ما تاسو ته وښیي دا زموږ سره سره په 1/4 واټ کې د زموږ سره سره رزسټنس دی. راځو او دا پې لګوو. نو کله چې تاسو لګوئ که نه، نو دا خو بله ځان ته نیسي ایښودل. نو تاسو سره څه پکار دي، یا په لاس یا شی راولئ چې دا پکې ځان ته ونیسئ. نو ما سره دا د دې خپل سیسټم دی. تاسو ته ښکاري چې دا ما د کاویو ماویو یا ټک پک کار دپاره جوړ کړی. نو راځم او په دې کې ځان ته ږدم او تاسو ته ښکاري دا رزسټنس په څه کومه لګوم.
نو ملګرو دا رزسټنس په مونږ ولګولې تاسو ته ښکاري خپل سیستم به خوا کو دی خوا ګورئ تاسو ښه دې ځای کې تاسو ته ښکاري چې څومره په صفایۍ سره مونږ دا رزسټنس ولګو دی خوا او دا تاسو ته ښکاري چې دې ځای کې دا سره مکمل دا لار غونته ده دا د لینس چې کوم دي 2 پوینټونه تاسو ته ښکاري دلته کې یو ټک دی یو دلته کې د مینس کې د دې صحیح د نری غونته لار وي نو دا قلار په کې څه کوي تاسو پرې دی ځکه چې دا بیا زموږ سره څه کوي په صحیح طریقه کار نه کوي چې دا دواړه پوینټونه تاسو سره ټچ وکنه بیا په کې د رزسټنس دغه نشته بیا هم کار کوي خو دا دواړه پوینټونه څه کوو موږ په کې د رزسټنس په ذریعه باندې څه کوو دا دواړه پوینټونه څه کوو شارټ کوو چې کله دا تاسو نه یو ځای شي نه بیا خو په کې د رزسټنس پیدا نشته نو راځو او دا بل څه کوو دلته لګاو په هولډر کې ورکوم نو تاسو ته ګورئ ښه بس راځو او سوچ ورکوم نو زه رالم او سوچ ورکوم تاسو ته اوس کتئ شي تاسو ولیدل ملګرو چې څومره په ښکلې طریقه باندې زموږ سره LED بلب چې دی دا آن شوی دا بلینکینګ غونته کې چې تاسو ته ښکاري که نه دا زموږ سره څه کوي دا زموږ سره په دې دغه کوي دا څه ورته وایي په دې کیمره کې تاسو ته ښکاري نور چې دی د دې بلینکینګ نشته مطلب دا کم پړقېږي چې دا پړقار یې چې کوي که نه دا زموږ سره په کیمره کې راځي نور چې دی دا داسې نشته ښه دا چې دی دا نور بلینکینګ نه کوي دا نور صحیح دی نو په دې طریقه باندې تاسو LED بلبونه چې دی ښه په صحیح په پراپر طریقې سره هغه څه کولی شئ ریپیر کولی شئ زه امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي د ملګرو سره یې شیر کړئ مال اجازه ته راکوئ په لوی الله مو سپارم د الله په امان